راځو ګورو چې د ایکس په کومو قیمتونو سره دغه راکړل شوې معادله صدق کوي. دې لپاره اسانه طریقه ده چې موږ دغه ایکس جمع 3 مربع د مساواتو یوې خواته پرېږدو. نو دې کار لپاره راځم دواړو خواو سره څلور جمع کومه، دا به مساوي شي دې نه به موږ ته په لاس راشي ایکس جمع 3 کل مربع مساوي کیږي له څو سره، دا به مساوي شي دلته موږ سره پات کیږي څلور، ځکه دا له دې سره خلاص شو څلور او صفر مساوي کیږي خپله څلورو سره. اوس راځو موږ د دواړو خواو مربع جذر اخلو، او یا موږ داسې وایو چې که چیرې یو څه مربع مساوي له څلورو سره وي نو هغه څه به مساوي له څو سره وي؟ مثبت یا منفي مربع جذر د څلورو سره. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې ایکس جمع 3 دا به مساوي وي څه سره؟ مثبت منفي مربع جذر د څو؟ مربع جذر د څلورو سره. معنا دا چې که چیرې موږ یو څه مربع کو هغه مساوي له څلورو سره وي نو خپل هغه شی به مساوي وي مثبت منفي دوو سره، کوم چې د څلورو چې دی مربع جذر دی. نو موږ دا داسې لیکلی شو چې ایکس جمع 3 دا مساوي کیږي له دوو سره، یا ایکس جمع 3 مساوي کیدی شي له منفي دوو سره. نو اوس که چیرې ایکس مثبت 3 مساوي له منفي دوو سره شي نو منفي 2 چې مربع شي بیرته څلور کیږي، دې سره مساوي شو. همدارنګه که چیرې ایکس مثبت 3 مساوي له دوو سره شي، 2 چې بیا مربع کو بیا مساوي کیږي څلور سره، بیا له دې سره مساوي کیږي. دې لپاره چې اوس د ایکس قیمتونه لاسته راوړو لیکو چې دې نه به 3 منفي کو دواړو خواو نه منفي 3 او منفي 3، دا به له دې سره ختم شي. ایکس مساوي شو له منفي یو سره، او یا دلته به دواړو خواو نه 3 منفي کو 3 دلته منفي دلته، دا له دې سره ختم شو. ایکس مساوي شو له څو سره؟ منفي 2 او منفي 3، دا مساوي کیږي منفي 15 دلته موږ ولیکل. نو منفي 1 او منفي 15 د ایکس هغه دوه قیمتونه دي چې دا معادله ورسره صدق کوي. کولی شو چې موږ دا په دې کې وضع کړو. که چې دلته منفي 1 ولیکو، منفي 1 او 3 مساوي کیږي له 2 سره، 2 چې مربع شي څلور منفي څلور صفر. همدارنګه که چیرې منفي 15 پکې ولیکو، منفي 15 او 3 مساوي کیږي منفي 2، منفي 2 چې مربع شي څلور منفي څلور صفر، بیا هم مساوي شو له صفر سره. نو همدا دواړه قیمتونه د ایکس دي چې دا معادله ورسره صدق کوي. راځو لږ څه بدله پوښتنه کې کار کوو. دلته موږ ته وایي چې اف د ایکس تابع مساوي کیږي ایکس منفي 2 کل مربع منفي 9، او بیا موږ ته ویل چې د ایکس په کومو قیمتونو سره د اف د ایکس تابع ګراف د ایکس محور قطع کوي. نو راځو دلته عمومي خبره کوو. که چیرې دلته موږ سره د ایکس او وای محورونه دلته موجود وي په دې شکل سره، او په دې کې د یو تابع ګراف داسې جوړ شوی وي لکه دا یو ګراف، او دې ته موږ وایو د وای مساوي جی د ایکس، د دې یو بله تابع وي، دا تابع نه ښیو، یو بله تابع دای ګراف وي، دا د ایکس محور وي او دا د وای محور وي. نو موږ او تاسو پوهیږو په دغه نقطو کې چې تابع د ایکس محور قطع کوي. دلته موږ سره وای قیمت مساوي څو دی؟ دلته وای مساوي صفر دی، او دلته هم وای مساوي صفر دی، او دا په دې معنی چې دلته به د تابع قیمت څو وي؟ مساوي صفر وي. نو دلته چې موږ نه پوښتنه کوي چې د ایکس په کومو قیمتونو سره د اف ایکس ګراف څو دی د ایکس محور قطع کوي، معنا دا ده چې د ایکس په کومو قیمتونو سره د اف ایکس قیمت مساوي له صفر سره راځي. نو موږ وایو چې هغه قیمتونه لاس راوړو چې په هغې سره دغه قیمت دغه معادله مساوي په صفر سره شي. دا موږ لیکلی شو چې ایکس مربع ایکس منفي 2 مربع ایکس منفي 2 کل مربع منفي 9 دا مساوي له صفر سره شي. نو اوس دې دپاره موږ راځو دواړو خواو سره 9 جمع کوو. نو موږ سره به په لاس راشي ایکس منفي 2 کل مربع دا مساوي کیږي له څو سره؟ مساوي کیږي له 9 سره. نو لکه مخکې پوښتنه کې چې موږ ویلې دې دپاره چې دلته موږ ایکس منفي 2 په لاس راوړو، دواړو خواو مربع جذر نیسو، نو دا به مساوي شي ایکس منفي 2 به مساوي شي د 9 مثبت او منفي جذر، کوم چې خپله له مثبت منفي 3 څخه عبارت دی. نو دلته لیکو چې ایکس منفي 2 مساوي کیږي له 3 سره، یا ایکس منفي 2 دا مساوي کیږي له څو سره؟ له منفي 3 سره، منفي 3 سره. اوس راځو دلته چې دواړو خواو سره 2 جمع کونو، ایکس به مساوي شي له 5 سره، او دلته به
چې 2 ورسره جمع کو x به مساوي شي له منفي 1 سره او دا دواړه قیمتونه اوس کولی شو چې موږ وارزو. که چیرې x مونږ 15 واخلو نو 15 منفي 2 3 کېږي، 3 مربع 9 9 نه چې 9 لاړ شي 0. نو وایو چې x مساوي 15 او y مساوي کېږي له 0 سره. دا یو نقطه شوه چې د پارابولا ګراف x محور قطع کوي، او بله نقطه یې ده چې x مساوي څو وي منفي 1 وي. نو چې دې کې وضع کو منفي 1 او منفي 3 منفي 2 دا کېږي منفي 3 منفي 3 چې مربع شي 9 9 نه چې 9 لاړ شي 0. نو بله نقطه یې ده منفي 1 او 0. نو دا د x هغه قیمتونه دي چې په هغې سره د f x ګراف د x محور قطع کوي.